دا لور خور چې واده شي که هر څومره دا مالدار کور کې وي او د خاونې کور ډک ولې نه خو دا وره ورته ګوري وي زما به چېرته رور راشي زما به تپوس وکړي زما به پلار راشي په دې دروازه زما به تپوس وکړي دا د رمضان میاشت خور وی زما رور به کله په دې دروازه راننوځي د خاون کور کې به دنیا ساماني خو چې رور راشي او یا د یو اچار ډبه وله راوړي هغه هر څه ته یاد یو هغه د هیر یو هغه د اچار ډبه تاویږي ده هماله رور راوړې ده هماله پلار راوړې ده دا مال رور راوړې دا زما پلار راوړې امام الانبیاء چې به بیبي فاطمه رضی الله تعالی عنها رخکاره شوله پا بسید مرحبا مرحبا ای لوري په خیر رالی ای لوري په خیر رالی ای لوري په خیر رالی مونږ د دې غور کړی دی د دې تور سرو غور مونږ کړی دی د دې تپوسم د روجه کې کړی دی ځان سره غریب برابر کې دا د غریبانو اختر نه دی دا د دې کونډو اختر نه دی دا صرف د هغې ښځو اختر دی چې خاوندانې دي چې دا خاوندانې نشته د هغې اختر نشته هغه کونډه د اختر په شپه وی خدایا چې اختر دې راوستو نو ما نه دې خاون ولې اغستو چې تا اختر راوست ما نه دې ولې خاون اغست دا ستا په ګاونډ کې دا کونډه ټوله شپه الله ته وجاړي او تا سار ځان له 3 جوړي کړي او د اختر مانځه نه راشي د اختر مونډې ته وایي دا اوښ کې به څوک وچی د دې جړه احساس به د چا سره خدایا د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه یو مثل راکې خدایا چې خلک ونه جاړي دا اوښ کې چاته توی کې اسره شته د چا چرته لاړ شو چاته پر یاد وکړو دا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه چراغ او د شپې ګرځېدو یو کور کې د ماشومانو د ښځې جړه واورېدله لاړ بیت المال ته سامان ولرو سامان حواله کو بیا دسی بار ناست ولا می وی ما ورته وی چې زونه وی چې ننزولا وی دسی اوتر ناس چې ماشومان خوراکو کو لبي شروع کړي خندلي شروع کړي ماته وی چې راځه چې زو را روان شو اورته تاسو وختي ولې نه راتله ماته وی چې ما د دې ماشومان جړه لیدلې و که قیامت کې رب العالمین وی چې عمره رضی الله تعالی عنه ته خلیفہ وی استا په دور حکومت کې ماشومان جړلی او د لوګي د لاس زبوام چې الله هغه پورې ورته ناسوم چې د سو پورې هغه ماشومان خندلی نو الله جړای وکړل او الله عمر ال پریخي دي چې وای خندول عمر ال پریخي دي چې وای خندول د کلی کې غریبانان غجاړي دغه اختر لکپړی نشته د اختر په ورځ خوراک نشته او مونږه اے د مزو چرچو ځان له 3 جوړي او سلور جوړي بچوله څوک چې د یتیم په سر دي سلاس کې دی روپۍ ولا نه د ورکړي صرف لاس په کې خود خالص د الله د رضا د پاره چې څومره وخت د دې د لاس لاندې رالل دومره نیکي ورله الله اولی کړي هغه ور باندې کوي یوازې به منځونه کوي یوازې به تراویح کوي ستا چې دا خورلنی واده دي تا د دې تپوس کړي تا د خور تپوس کړي تا د مور تپوس کړي تا د رور تپوس کړي تا د رشتہ دار تپوس کړي